ځای کې داڼه کې وو، نو هلته یو سړي راته کیسه کوله چې یو کس دوه وروڼه وو، نو یو ورور مالدار و بل غریب و. د دې مالدار ګرمۍ موسم راغی، ځان له فرج واغستو. دې غریب وي چې زه به هم اوس مقابله کوم، نو خپل څه کور کې د زنانو څه کالي او یو شی بل شي څه پیسې، دا یې راعجبه کړه، نو فرج یې واغسته. نو چې کله کور ته راوړو، نو بیا یې دې کې خو څه ایښودل هم غواړي، نو خپل زوی ته یې راځه چې لاړ شو چې بازار کې دې له فروټ راوړو، یو شی آیسکریم به پکې جوړو او دا او هغه. چې بازار ته لاړم، د هر شي تپوس یې کوم، هغه له دود اخیستو نه و ګران و. نو بیا یې تور باتینګړ راغستی او دا ارزان و، د هغې نه ډک و، فرج کې کېښودو. دا څه مقابله ده که نه، تربورولي ده. نو د تربور په سپینو جامو هم قار ورزیوله. نو سبا ته چېرته هغه څه ګاډه سایکل موټر سایکل پیدا کړی دی، ده چې ولید نو دی دننه نو څه خو کولی نه شي، تپوس کې دی خپل دی او خپلې دی، نو هغه تکلیف نور هم دننه حسد نور هم زیات شي. نو دا حسدي سړي دا ظاهري صحت هم خرابي، دا حسد نیکۍ داسې ختموي لکه څنګه چې اور وچ لرګي سوځوي، داسې ختموي. خو دا ظاهري جسم هم حسد خرابوي، دا خوار پړق شي، بلکل کمزوره شي، خراب شي. سبا ته ګورې هغه ته بله څه مرتبه میلاو شوې ده. نو زموږ خلک کله کله قتلونه هم کوي، د تربورې وژلی دی. دا دننه حسد زیات شوی دی. نو حسد چې څومره زیاتېږي، څومره چې دا حسد زیاتېږي، نو دننه تکلیف او هغه مصیبت ته زیاتېږي، هغه مشکل دننه زیاتېږي نورم. او چې څومره هغه ترقي کوي، نو دلته دننه مصیبت او مثلا نور حسد زیاتېږي، تکلیف زیاتېږي، مشکل زیاتېږي. دغه مثال د منافقانو دی. فزادهم الله مرضا، زیات کو الله هغه مرض د دیو. څنګه یې زیات کو؟ د دیو علی الرغم الله اسلام ته ترقي ورکړه. نو چې اسلام ته څومره ترقي میلاویږي، نو منافق خفه کېږي. منافق چې نه پېژنې او مؤمن، نو مؤمن چې اسلام ته لږ ونیم کړی دی، کې یو جله کم میلاو شي، چې لږ ونې اسلام څه ساه رسته دی، خوشحاله شي، حوصله ورته میلاو شي، شاباش ورکوي. او دی و چې ما هر څه چې ومې کړی، خو چې دا کار نور هم زیات شوی. منافق ته چې دا پته ولګي، نو خفه شي. نو کله کله په دې باندې خبره شروع کړي، ګډې وډې بدې ردې، کله پروپیګنډا، کله الزامات، کله شکونه اچول، ابهام پیدا کول، مشکل پیدا کول، ذهن کې خبره خلط مل کول، خو څه نه څه دی د خپل بغض اظهار کوي. او بیا خلک مسلمانېږي، نورم اسلام ته ترقي میلاویږي، اسلام ته غلبه میلاویږي، فتح او کامیابي میلاویږي. نو د منافق مرض نورم زیاتېږي، ځکه دی په اصل کې خو دی د اسلام ملګری دی نه، د اسلام په غلبه د قهر ورځي. نو الله اسلام غالب کو، مؤمنان ډیر شو، په جنګونو کې فتح میلاو شوې، د دوی مرض نورم زیات شو. فزادهم الله مرضا. او دې خلکو ته الله یو سرټیفیکیټ ورکړی دی، یو سند ورته جاري کړی دی. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. د دوی دپاره دردناک عذاب دی په سبب د دې چې دوی دروغ وایي، دوی دروغجن دي. نو د دروغو سزا دا ده چې دردناک عذاب د دوی ته میلاوي. خو دا خلک دا خو یو مختصر تعارف وشو، خو منافق پېژندل خو ډېر ګران کار دی که نه. منافق پېژندل ځکه دننه پټ پټ یو څه دي او ښکاره کوي بل څه، نو پېژنګلو یې ګرانه ده. په مدینه منوره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خو الله تبارک وتعالی ښودلي دا د منافقین دي. او څه خلک نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نښه کړي مو، له عبدالله ابن ابی باندې چې دی مشر و چې دا خو دی منافق، او څه خلک یې ښکاره کړي نو، بلکې لوی تعداد یې نو ښکاره کړی. د وفات نه مخکې حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ټولو منافقینو یو لیست ورکړی، خدای یې ورته ویلي دا به ځان سره ساتي او هېڅ چاته به یې نه ښیي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځل د حذیفه خواله لاړ او ورته وایي ما ته پته ده، اته پته ده چې ته ما ته دا لیست خو نه ښیې، ځکه ما ته دا معلومات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندي لګولې ده. خو زه صرف یو درخواست ته کوم، هغه درخواست مې دا دی چې دا راته ووایه چې په دې لیست کې چېرته د عمر نوم خو نشته،
حالانکه عمر ته ښه پته ده چې 10 مبشره وکړي، خو په دې زیر نه دی مطمئن. کېدی شي دا خو مرضي خو د الله ده که نه. وی دا راته ووایه چې د عمر نوم خو پکې نشته. او بیا یو طریقه اختیار کړې وه د عمر فاروق، عجیبه طریقه، ناشنا طریقه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د منافقینو جنازې له نه تلو. نو حضرت حذیفه بن یمان ته خو بیا ټول معلوم شوي ځکه لست ورسره و. حضرت عمر فاروق په بیا چې جنازه حاضره شوه نو حذیفه بن یمان دی پکې صحیح کوو، وی چې هغه شته که نشته دی. نو چې حذیفه به په کومه جنازه کې نه و، عمر فاروق هم دې جنازې له نه راتلو. کېدی شي کله کله حذیفه د کوم بل عذر د وجې نه دی راغلی، خو حضرت عمر فاروق ځان لپاره دا یو نښه ګرځولې وه چې حذیفه په جنازه کې نه وي نو دا به پکه لست کې شامل وي، جنازې له به نه راتلو. بهرحال د دې وپېژنګلو خو ډېره ګرانه ده او دا خلک یې هم ډېر جرأتمند. عبدالله ابن ابی په احد کې لویه غداري وکړه، خپل 300 ملګري او څه د ده ملګري او څه کمزوري مؤمنان خو 300 کسان یې واپس کړل. او بیا یې دلیل پیش کړ، د دې دلیل هم ډېر ناشنا و. وی لو نعلم قتالا لاتبعناکم، که مونږ ته پته وه چې دا جنګ دی نو مونږ به تاسو ملګرتیا کړې وه، خو دا خو جنګ نه دی. جنګ دې ته وایي چې په زرګونو خلک را روان دی، تا 200 کسان ور روان کړي وایي چې دا جنګ دی. دې ته خو ځان وژل وایي، دې ته جنګ نه وایي. نو که مونږ ته پته وه چې جنګ دی نو بیا به مونږ ملګرتیا کړې وه، خو دا خو جنګ نه دی. دا بانه وکړه او واپس شو. د احد نه پس چې صحابه کرام واپس راغلل، د جمعې په خطبه کې به ابن ابی یو کار کو. د خطبې نه مخکې به ودرېده او خلکو ته به اعلان کو، ای خلکو دا د الله پیغمبر را روان دی، د ده خبرې واورئ او ومنئ. د په الله مې دې قسمي دا د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی. نو خلکو به وایي چې غټ مسلمان کوم دغه دی. د احد نه پس چې راغی نو دا بې حیا بیا هم پاڅېده چې را روانه کومه جمعه، صحابه کرام ور پاڅېده او دا نیغې ښځه را ګزاره کوم منافقه ته اوس هم پاڅېد. ستا د راسره د څومره نقصان ورسېد او تا څه وکړه، ته بیا هم شرمېږې نه. نو دا خلک خو پېژندې کېږي نه. نو الله تبارک وتعالی مونږ ته نښې وښودلې، علامات. دا روان آیت نمبر 20 پورې د دې علامات دي. فرمایي الله وإذا قيل لهم، دا آیتونو ترجمه اول واورئ بیا به خبره کوو. وإذا قيل لهم، او کله چې وویلی شي دیو ته لا تفسدو، فساد مکوئ، ورانې مکوئ، فی الارض په ځمکه کې، قالو دوایي دیو انما نحن یقینا مونږه مصلحون اصلاح کوونکي یو. الا خبردار شئ، خبردار، انهم هم المفسدون، یقینا دیو هم دیو فسادیان دی، ورانکاری دی. ولكن لا يشعرون، لیکن دیو شعور نلري.